د کندوز کلبات ولسوالۍ د دې ولایت تازه تاسیس شوې ولسوالۍ چې د کرنیزو ځمکو روانو اوبو او د هوساینې فضا په درلودو سره تر دې مهاله برېښنا نه لري. سړکونه یې ټول کنډو کپر، حتی یو لیش پوخ سړک به په سترګو ونه ویني. د نورو ستونزو سره سره دلته مخابراتي شبکو فعالیت په ټپه ولاړ دی. هیڅ راز انټرنیټي او مخابراتي اسانتیاوې شتون نه لري. اوسیدونکي له تیرو دولتونو څخه بلا ګیلې او شکایت لري. وایي چې په دومره کلونو کې کلبات ولسوالۍ ته هیڅ راز پاملرنه نه ده شوې. اول خو ما مردم تقریبا 38 کیلومتر از امام صاحب دور هستیم. سرک نداریم، برق نداریم. در طول افغانستان ما میگم اولترین ولسوالی است که از دو نعمت برخوردار نیستن که سرک و برق هستند. با شبکه فقط یک شبکه اینجا کار میکنه، دیگه شبکه درست کار نمیکنه، نه دولتی و نه دیگه شاید شبکه هم درست کار نمیکنه. اینترنت هم ضعیف است. په ورته مهال د کلبات ولسوالۍ سیمهیز مسئولین وایي د خلکو ستونزې له نږدې لیدلي. تر دې دمه د اوسیدونکو د ستونزو د حل کېدو په برخه کې ګوټلي ګامونه اخیستي چې په خبره یې د غوره خدماتو وړاندې کولو په برخه کې هڅې دوام لري. مشکلات ډیرو، د خلکو مشکلاتو ته خپل وس مطابق رسیدګي کړې ده او د سړک په بنا نو موږ پیشنهادونه کړي دي ولایت ته، ولایت نه مرکز ته، او وعدې موږ سره شوي دي د مسؤلینو له طرف نه، نو چې انشاءالله سړک کارونه به هم شروع کیږي خو موږ سره وعدې شوي دي. کلبات د کندوز ولایت له لرو پرتو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې تیرو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه هم اسلامي امارت له لوري دغې شاته پاتې ولسوالۍ لپاره داسې کومه عمراني پروژه نه ده پلې شوې.